ګیان او برمل که څه هم د پکتیکا سرحدي ولسوالۍ دی، دلته پخوا د خلکو تګ راتګ کمرنګه و، خو د شوې زلزلې له قربانیانو صرف افغانانو سربیره د نورو هیوادونو وګړي هم دې سیمې ته د مرستو لپاره راغلي دي. د کلیو پراختیا وزارت د تدارکاتو رئیس وایي چې دوی د ګیان او برمل ولسوالیو د زلزله ځپلو د لاسنیوي او هغوی سره د مرستې په موخه 200 خیمې او په زیات شمیر غیر خوراکي او صحي توکي راوړي دي. مرسته را رسولې ده تقریبا په تاسو وکړانو کې ده دغسې موږ 100 خیمې غټې راوړې دي چې 40 متره مربع دي، همدغسې 100 خیمې 12 متره مربع دي، 3000 تختې کمپلې دي او 200 تختې ترپالونه دي. دلته روغتیا پالان هم وایي چې د ګیان او برمل ولسوالیو لپاره د ښرنې په روغتیایي پرسونل سربیره د ډیری ولایتونو روغتیایي ټیمونه راغلي چې د نارینه ډاکټرانو ترڅنګ ښځینه ډاکټري هم شته او په منظم ډول یې درملنه پیل کړې. زلزله سوې ده، د شپې په 4 بجو مې ساحې ته ځانونه رسولي دي، 12,500 شاوخوا مریضان تداوي کړي دي، تر 200 زیات مو وخیم زخمیان ریفر کړي دي. ځکه زمونږ ګرځنده سیار ټیمونه چې دي، موبایل ټیمونه چې ورته ویل کېږي، د خوست ولایت څخه هم دلته راغلي دي. موږ تر فعله نه مختلف ټیمونه لرو په دې ځای کې چې خدمات وړاندې کوي. برمل او ګیان ولسوالیو ته په حکومتي مرستو سربیره بیلابیلو خیریه بنسټونو هم مرستې را رسولې دي. چې برابر د ګیان ولسوالۍ کې له 500 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده. تر هغه ترڅنګ مقصد په برمل ولسوالۍ کې له 1000 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده. دغسې د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ ته هم تقریبا د 500 کورنۍ ته په نظر کې نیولې. د یادونې وړ دی چې 4 ورځې وړاندې په ګیان او برمل کې د سختې زلزلې له امله 1150 تنه هیوادوال شهیدان او له 1500 څخه زیات ژوبل شول. رحیم خان خوشحال، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون، پکتیکا.